ګران افغانانو سلامونه مینه او پیرزوینې د وعدې په اساس تقریبا 12 کتابه نور مشو واچول لکه حیات افغاني سي مکمل پښتو قلمي نسخه ده همداسې پښتانه د تاریخ په رڼا کې دام د پښتو ژبې قلمي ډېره لرغونې نسخه ده صبر وکړه انټرنیټ لګواس شي دا ډېره ښایسته او ډېر یو مهم کتاب دی د پښتو ژبې قلمي نسخه ده خطي نسخه ده او همداسې که په میوند کې شهید نسو د ملالۍ میوند په ارتباط پښتو ژبه باندې ډېر یو ښه قلمي نسخه چې ډېره هغه ده دوراني احمدشاه ډاکټر ګنډاسنګ ډېر یو قوي کتاب لیکلی چې واقعیتونه پکې ویلي دي انسکرپشن آف اشوکا دا د کندهار کې ننګرهار کې لغمان کې چې د اشوکا د زمانې کومې ډبرلیکونه کوم آثار چې پیدا شوي د هغې په اړه مکملې څېړنې شوي دي چې 2200 کاله لرغونتیا د دې درې ولایتو د اشوکا پاچا هغه کم ډبرلیکونه چې پاتې دي د هغې په اساس دی دا هم ډېر یو ډېر ښه کتاب دی کندهار پیژندنه دا ډېر یو زبردسته مجموعه ده د مجلو چې مکمل د کندهار د خلکو میړانې کلتور فرهنګ ژبې ولسوالۍ ولایاتو نومونه هغه د ځایانو نومونه تاریخي ځایان پکې تشریح شوي دي همداسې نور داسې ده 8 جلده دی ډېر کم دی دا به که غواړئ چې کندهار صحیح وپېژنئ نو دغه 8 دانې واسکئ او د خیره سره یو ډاونلوډ کړه ټول نه ګرده سره درته اچولي دي یو شی تاسو ته وایم هر کتاب چې لولئ دلته مې ډسکرپشن لیکلی دی یو خلاصه مې لیکلی کولی شئ سیده هغه کوي واسکئ ویې ګورئ نو راځو پسې نورو کتابونو پسې گنج پښتو باه دا ډېر یو قوي کتاب ده د پښتو ژبې صدقه موسم دلته مې مکمل هغه لیکلی ده ډسکرپشن خو دا کتاب یو ځل دا ډسکرپشن وګورئ زه اوس وخت نه ضایع کوم تاسو باندې دا ولولئ دقیق دا ډېر ښه کتاب ده ګوره یارانو څومره لرغونی کتاب دی د پښتو نه صدقه شمه او قلمي کتاب دی صبر وکړه دا قلمي کتاب دی ښه ګوره ښه ولې سره راسي ښه صحیح ده دغه ځینه شروع کېږي گنج پښتو ډېر یو ښه کتاب دی یارانو ډېر یو ښایسته کتاب دی ویني ټول پښتو او داسې پښتو پکې ویل شوې ده چې یو ټکی پکې عربي نه دی راغلی ګرده سره او یو ټکی پکې په فارسي نه دی راغلی ګرده سره پښتو دی ویني دا به د خیره سره لولئ یارانو دا ولولئ چې دا او ځانو سره وساتئ دا گنج دی گنج نور به راسو پسې همداسې تاریخ خورشید جهان چې زموږ په ارتباط معلومات هغه کړي بیا زه دا صحیح تشریح کوم تاسو ته نو قربان مشم صدقه شمه ورځ تر بلې کتابونه ډېرېږي تاریخ افغانستان ده بس ورځ په ورځ نور کتابونه ډېرېږي تر څو چې د خیره 6,000 کتابونو ته درته ورسوم او دا ټول به زه تشریح کوم کله چې دا کتابونه سیار وخت کېږي وروسته د دې زه کوشش کوم چې هر کتاب تاسو ته تشریح کړم هغه غورچان دی تاسو ته ووایم اهمیت تاسو ته ووایم نور په الله مو سپارم باعزته اوسئ سلامته اوسئ بس سپورت مو په کار دی سپورت همدا ده چې دا کتابتون هر پښتون ته باید ورسیږي هر افغان ته باید ورسیږي تر څو ګټه ځینه پورته کړي یو شی تاسو ته ووایم تاریخ هغه شی ده چې ځان وپېژنئ چې ځان دې ونه پېژنده خدای هم نسي پېژندی